بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره. ورونو د نن ورځې درس نه منګو تاسو د دې دورې په سلسله کې هغه د انتقاد یا د بیځای انتقادونو په باره کې ده چې بیځای انتقادونه دا څه شی دي، په ځای انتقاد څه شی وي، د نصیحت او د انتقاد ترمنځ ربط او فرق دا څه شی ده، د انتقاد یا د بیځای انتقاد یا په مجموعي ډول باندې د ژبې د بیځای خوځولو د انسان په شخص باندې، د انسان په ایمان باندې، د انسان په آخرت باندې او د انسان په ټولنې او صف باندې څه منفي اثرات وي چې یو سړی بیځای ژبه خوځوي، په ده باندې څه مرتب کیږي، دین ته یې څونه تاوان رسیږي، آخرت ته یې څونه تاوان رسیږي، صف ته یې څونه تاوان رسیږي، کورنۍ ته څونه تاوان رسیږي او فائدې چاته رسیږي، شیطان ته څونه فائدہ رسیږي، دښمن ته څونه فائدہ رسیږي، کینې او قدرتونه څونه د دې لوجه نه په زړونو کې راځي. دا هغه مفاهیم دي چې د جهادي صف اعضا په خاص ډول باندې او مسلمانان په عام ډول باندې باید ورته متوجه وسی. اسلام یوازې د څو عبادتونو، د څو سجدو د لګولو، د څو اوراد او اذکارو د ویلو او د څو جامد او بی عمل تصورات نوم نه دی. اسلام د عمل دین دی. اسلام د دنیا او د آخرت دین دی. اسلام د انسان د ژوند د ټولو اړخونو احتوا کوونکی دین دی. هم یې مادي اړخ ورته پاللی دی د انسان، هم یې معنوي اړخ ورته پاللی دی، هم یې دنیاوي اړخ ورته پاللی دی، هم یې دینی اړخ ورته پاللی دی، هم یې د ژوند ټولې تقاضاوې په نظر کې نیولې دي. نو ځکه خو چې یو څوک په دې مفاهیمو باندې پوه شي او هغه په خپل ژوند کې راولي، که هغه ملا و بیا ښه ملایي کوي شي، که مجاهد و ښه جهاد کوي شي، که پلار و ښه پلارتوب کوي شي، ښه اولاد روزلی شي، که مشر و ښه مشري کولی شي، که کشر و ښه طاعت کولی شي. دا مسائل دا د موږ او تاسې د اسلام د متن خبرې دي، دا د اسلام د روح او روان خبرې دي. دا په اسلام کې یوازې نافله خبرې نه دي. که دا نافله خبرې وای نو د اسلام په نصوصو کې به ورته دومره اهمیت نه ورکول کېدی. الله تعالی امر کړی دی چې موږ ژبه سمه وخوځو، سمې خبرې وکړو. الله تعالی خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته په آیت شریف کې چې ما تاسو په خدمت کې تلاوت کړ، الله امر کوي چې ای پیغمبره ته د ما بندگانو ته ووایه: وقل لعبادي يقول التي هي احسن. ته د ما بندگانو ته ووایه چې هغه خبره کوي چې هغه تر ټولو غوره خبره ده. احسن یوازې حسن نه ده، هغه خبره کوي چې هغه تر ټولو غوره خبره ده. ځکه چې کچېرې تاسې غوره خبره ونه کوئ، په ښه طریقه ژبه ونه خوځوئ، ان الشیطان ینزغ بینهم، دا شیطان به د دوی ترمنځ کینې، قدرتونه، دښمنۍ، عداوتونه دا بیا کری، دا ایجادوي، د دوی زړونه یو بل ته خیرنوي. او چې کله زړونه د دوی خیرن شو نو بیا دوی تاوانیان کیږي. که د الله په فضل او په کرم باندې دوی بچ نشي د دې بد ژبې خورونې نه
د بدو الفاظو د اطلاق نه نو دوی به خامخا له تاوانیانو نه ولولا فضل الله علیکم ورحمته کدی الله فضل او رحمت په تاسو باندې نه وای او دی الله په فضل او رحمت باندې تاسو لسخت زبانی درشت زبانی او لبیزای استعمال د ژبه نه نوې ایثار کړی شوی نوې محفوظ کړی شوی نو تاسو به خامخا له تاوانیانو نه دا کټ مټ تقریبا امغه مفهوم ته ورته د قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک شخصیت او دغه د مبارک تعامل یا د مبارک تخاطب په باره کې فرمای الله تعالی فرمای ولو كنت فظا غليظ القلب فبما رحمة من الله لنت لهم د الله پر رحمت باندې ته نرم شوي لین شوي د دوی لپاره نرم ژبه شوي ژبه دې ورته خواږه شوه د دوی سره د تعامل او تخاطب صمیمانه شو فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا کچیرته ته سخت ژبه وای غلیظ القلب سخت زړی وای زړه دې سخت وای شیرین زبان نه وای نرم دل نه وای ته لنفضوا من حولك ترهیدلی به درنه تختیدلی به د تعالی شاوخوانه آنهایی که در گرد نواه تو جمع شدن از اصحاب کرام از تو پراگنده می شدن از تو دور می رفتن تو را تنها ترک می کردن لنفضوا من حولك دا دی الله رحم دی او د ژبې خوځول ګوري ورونو دا دومره مهم کار دی دومره مهم کار چې کچېرې سړی سمه ونه خوځوي نو پړ مخې په جهنم کې غورځولی کېږي په حدیث شریف کې د تاسو ته معلوم ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې جهاد معرفي کوي اسلام معرفي کوي بیا پکې منځ مرتبه بیانوي او بیا ملاک د دې ټولو یادوي بیا خپل ژبه مبارکه نیسي او توای چې کف عليك هذا یا امسك عليك هذا او كما قال صلى الله عليه وسلم معاذ دغه ژبه دی ونیسه دا ژبه د کلکه کدا ټینګه ک د دې واګي در خپل ک معاذ رضی الله عنه ورته تعجب کوي چې یا رسول الله موږ د ژبې په خوځولو د ژبې نه کوم الفاظ راو باسو په ژبه راو باسو د دې حساب را سره کی او نحن محاسبون بما نتكلم من سره د دې حساب کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ثقلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في جهنم على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم او كما قال صلى الله عليه وسلم وای آیا جهنم ته نور ورځوي د انسانان پړ مخیا په پوزو باندې داسې مگر د دوی له ژبو نه راوتلي یا د دوی په ژبو راوتلي الفاظ دا ګوري ژبه باندې یو لفظ راوځي هغه د انسان د دې سبب شي چې دنیا هم په خراب شي او آخرت هم په خراب شي صف هم په باندې وران شي دښمنی او کینې او قدرتونه هم پیدا شي ځکه خو الله تعالی فرمایي چې وقل لعبادي يقول التي هي احسن خبره کوي په یو بل حدیث شریف کې دي تاسو ته بهتره معلومات د ټول علما یې الحمدلله په حدیث شریف کې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی به یو خبره په خپل ژبه باندې وکړي لا يتكلم بكلمه لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم 70 خريفا او كما قال صلى الله عليه وسلم یو سړی به په خپل ژبه یو لفظ یو خبره راولي هغه ته متوجه نه چندان توجه به نه ورته کوي چې دا نو زونه مهمه خبره ده د همدغه خبره په سبب او یا کال په جهنم کې وټکی ورزولای کیږي په یوې خبره باندې ژبه او د ژبې سم استعمال دا په اسلام کې لویه مرتبه ده ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لویه مرتبه داسې یادوي خپل امت ته بیانوي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعنيه یوازې په ژبه کې نه بلکې په اعمال او تصرفاتو کې هم ده دیو چا مسلمانی په دې کې ده چې څه سره چې کار نشته غي سره کار نه لري چې څه په د پورې اړوند نه دي چیزی که به ارتباط نداره با او در تماس نشوه مسلمانی نیکوی یک انسان در این است که با آن کارها و گفته ها تماسی نگیره که با او کار و غرضی نداره من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه
نو د ژبې خوځول مثبت خوځول او منفي خوځول د لویه مسله او لویه موضوع ده په اسلام. او د انسانان چې دي دا له دوه شیانو جوړ شوي دي، یو د دوی له باډۍ اډوکو غوښو وینو د دیونه، او یو د دوی له عواطف او احساساتونه. عواطف احساسات روح ده چې دا روح بیا خپل کیفیتونه د عواطف او احساساتو په شکل کې لري. غضب ده، قهر ده، غصه ده، مینه ده، محبت ده، رضامندي ده، په دا ټول احساسات دي. ادب د روح باندې مرتب دي، په د روح کې دي، یا د روح مظاهر دي چې دا شی. ځکه د مړی نه غضب راوځي، نه د مړی نه مینه او محبت راوځي، نه تنه عاطفه راوځي، نه تنه تاثر او تعجب راوځي، نه تنه غم او حزن راوځي. دا ټول د ژوندۍ نه ترڅو چې د ژوندۍ وي دا شیان ورکی. او دغه عواطف او احساسات د انسان چې دي دا هم زخمی کیږي، لکه څنګه چې بدن زخمی کیږي. خو د بدن د زخم او د عواطف او د احساساتو چې د زړه په زخم باندې تعبیر شوی د په ادبیاتو کې دا دومره فرق دی چې د بدن زخم رغیږي خو د ژبې زخم دا بیا نه رغیږي. ځکه خو چا په پښتو کې ویلي وایي چې پر هر د ژبې ښه دی چې به جوړ شي په مرهم، پر هر د ژبې بد دی چې وي عمر سره سم. هغه چې په عربی کې ویل شوی دي جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، چې تورو څه زخمی کړي وي هغه به جوړ شي، خو کم چې په ژبو باندې زخمی شوي دي هغه نه جوړي. نو ځکه خو په اسلام کې د ژبې استعمال یا یو انتقاد کول یا یو نصیحت کول یا نه کول یا په ښه طریقه یا په بده طریقه دا مهم شیان دي. او د دې لپاره اسلام خپل عظیم او روښانه لارښوونې کړي. اسلام در مورد استعمال زبان و حرکت دادن و تلفظ بر الفاظ و کلمات اسلام این را یک امر مهم میدانه و می خاطر راهنمودها و نصایح عظیم و واضح و روشن را در این مورد به پیروان خود تقدیم کرده و اونها را تعلیم داده که چه رقم زبان را استعمال بکنن. نو دا چې ژبه دونه مهمه ده او د انتقاد او نصیحت او د تورته نور شیان دا ټول په ژبه باندې کیږي او د دې آثار بیا داسې وي چې ټول عمر سړی سره پاتې وي. که یو چا درته خواږه خبره کړې ده په وړکتوب کې چې چا جان او قربان درته ویلي د تا به ګیره سپینه شي ملا به د کړوپه شي، خو هغه لذت او خوند به د مغه جان او قربان احساسوي. په ټول ژوند کې تا به په میلیون کرته نور ته جان او قربان ویلي، خو چې تا ته چا په وړکتوب کې خواږه خبره کړې یا په ځوانۍ کې خواږه خبر درته کړې هغه به له تا نه یېري یا به ټول عمر در سره وي. د تا روح ته به تازګي بخي، تا کې به د شرف او د عزت او د پوره انسانیت عواطف در که چپاند کوي. عواطف نبیل و شرافتمندانه انسانی را در تو مواج می سازه. اگر یک کلمه خوبی را از کسی در طفولت یا در جوانی شنیده باشی تا به لحظه اخیر عمر او را فراموش نمی کنی و در عین وقت اگر یک کلمه بد و ناسزای را از کسی شنیده باشی در تمام عمر از او تو جور می بینی، از او اذیت و تکلیف میبینی. هر چی فراموشش میکنی از قاموس ذهنت فراموش نمیشه و در اونجا طور نوشته شده مثل که چیز در سنگ نوشته شده باشه. حوادث زمان او را فراموش نمیکنه. نو خبره دا دورونو چې ژبه او د ژبې نه راوتلي الفاظ کوم چې اعمال اللسان ورته وایي او نامناسب اعمال ته آفات اللسان یا آفتونه تبهکاری د ژبې ورته وایي. د دې په اړه کې علما لوی کتابونه لیکلي دي. د دغه کتابونو مطالعه علماو ته، مجاهدینو ته، دعوتګرو خلکو ته، هغه ته چې 15 کسان پې راټول دي دا ورته داسې ضروری ده لکه څنګه چې د فقه کتابونه ورته لوستل ضروری دي، څنګه چې د حلال او حرام او مکروه او مباح او مستحب او واجب د دوه کتابونه لوستل ورته ضروری دي. دغه سې د خلکو د زړونو سره د تعامل کتابونه هم لوستلی ورته ضروری دي. ځکه موږ او تاسو د مجاهدینو په حیث باندې د خلکو په ټولنه کې ووسو، د خلکو په کورونو کې ووسو، د خلکو په دسترخوان کې نو، د خلکو کوټه کې غزيګو، د خلکو د اولاد سره په یو ځای صف کې کینو. خلک موږ ته ځای راکوي، موږ ته ډوډۍ راکوي، د موږ په سر باندې سوري دي. نو د دې خلکو سره د تعامل طریقه دا باید موږ زده کو او رعایت یې کو، کنه بیا به موږ دغه لوی ولسی غېګه دا لاس ورکو
خلک به موږ په نسبت باندې بیا د نفرت عواطف او احساسات لري خلک به بیا موږ ته د نیکو او د عزتمنو انسانانو په سترګو نه ګوري یو اضافي بوج اضافي پیټه بمبولي چې څو وخت نه وګیس پکې هر وخت به په دې هڅه امید کوي چې بد د تاله د درانه بار به می پند نه به می څو وخت دا وګي سپکیږي دا چې مسأله دونه مهمه ده د دې تاثیرات هم لکه څنګه چې په افراد هم دونه خطرناک او مهم دي دغه څه په ټولنو په صفونو او په سیاسي او نظامی تشکلاتو باندې هم مهم د ژبې د اعمالو یا د ژبې د آفاتو د جملې نه یو آفت یا یو ضرر رسونکی عمل یو ورانونکی عمل هغه بېځایه انتقادونه دي بېځایه انتقادونه دغه بېځایه انتقادونه دا څه شی دي او په ځای انتقادونه بیا کم دي د نصیحت او د انتقاد په باره کې خبره هغه څو عنوانونه چې ما تاسو خدمت کې دلته لیکلي په دې باره کې لږ مختصری خبره در سره شریکوم اوله خبره دا د ورونو چې د انتقاد وای د څه شي ته انتقاد یا نقد په عربي کې دا د دې د لغت په لحاظ باندې دوه معناوي دي یو معنی ده د یو شی حقیقت لا جعلنا معلومات دا اوس حقیقي شی ده کدا جعلي شی ده د دې کیفیت څومره ده زرګران یو شی چې معلومي یو ټک ورته ورکی هغه ته غزر ته شته بیا دوی ته معلومی چې دا څونه پراخ شو څونه پلن شو څونه د ضربه وزغمل شو د طلا د کنه د څومره فیصدي څنګه ده او د اصلي د کرنګ ور کړی د دې معلومول په یو ټک باندې په یو ګرول باندې په یو راس پړلو په دې باندې دا یو معنا ده دویمه معنا د یو څه سپکول لغړ کول برهنه کردن یک چیز سبک و بی ارزش کردن یک کس و یک چیز با مسخره گرفتن یک کس و یک چیز این هم نقد میگه دیو چا شرمول دیو چا سپکول دیو چا لغړول دیو چا بی ارزښت کول دیو چا په یو څه باندې ملنډ وهل ده هم د لغت په لحاظ باندې معنی په دې نقد کې پراته ده په اصطلاح کې بیا دا انتقاد شته دا دوه ډوله باندې ده یو ته ورانون کوي نقد او بل ته رغون کوي نقد وایي چې امدغه د لغوي معنا تاثیر په اصطلاحي معنا کې هم راوځي چې یا به د یو چا په حق له د هغه عیبونه بیانول په دې مقصد وي چې د دې عیبونو خلاص شي د دې عیبونو علاج وکړي د دې عیبونو یو تدارک وکړي دا علاج کی معالجه کی رفع کی عیبونه ختم کی یا به په دې مقصد باندې چې د سپک شي د خلکو په مخ کې هر چیرته نقد باندې کول چې د بی ارزښت شي لغړ شي لنډغر شي بی قدر شي خلک پسخند ورپورې وکوي مسخري ورپورې وکوي همغه لغوي معنا یې دلته هم په اصطلاحي معنا کې هم راوځي خو دلته یو ارتباط د نقد خبره ده په نصيحت پورې لري ځینې خلک بیا وایي چې دماغ مقصد دا نه ده چې زه استاد سپک کما دماغ مقصد دا نه ده چې زه ته لنډغر کم د تعیبونه خلق ته وروخایم دماغ مقصد ته نصيحت کول دي دا کول دی هغه کول دي دلته یو ډول التباس دی نصيحت او د نقد ترمنځ راولي وای نصيحت علما وای دا څه وایي په لغت کې نصيحت وای د څیرل شوی یا د څیرل شوی ټوټي یا د څیرل شوی ټوکر یا د څیرل شوی جامع بیرته سره یو ځای کول او ګندلو ته وایي عربي کې وایي نصحت الثوب چې درز می بیرته ورته سره راټول کوم ګانده دلته د نصيحت نه مقصد څه شی ده یعنی د یو چا جامه څیرل شوی دغه عورت تخکاری یا یو هغه ځای چې باید ښکارین شخص تخکاری ته په خپل نصيحت زر هغه ټولې بندي چې د سړی عیب پوشي ورکی وشي عیب جویی نه د انتقاد یو جانب هغه عیب جویی عیب لټاونه ده نو نصيحت څه ده د تل لپاره په مثبت معنا باندې وي منفي معنا په دې کې ناراضي په نصيحت کې منفي معنا ناراضي په نقد کې هم منفي معنا شته او هم ورکی مثبت معنا شته هغه نیت پورې اړه لري شو دغه نیت او اراده یا انګیزه نه دای ورته څه شي ده د نصيحت له نقد سره فرق دا ده چې النصيحت چې څومره پټ وشي یا نصيحت خلک عادتا کوشش کوي چې پټ حالت کې ورته وکړي په ګوخي حالت کې ورته وکړي فرق بین نصیحت و نقد است که کوشش میکنن کسی که در حق کسی اراده نصیحت را داشته باشه که در یک وقت گوشه نشینی در یک وقت گوشه در یک جای گوشه در یک وقتی که مردم به او متوجه نیستن در شب یا در یک وقتی که تنها دوتا هستن به او
نصیحت میکنه. البته اما عیب هایش برش میگه که در تو فلان عیب است، فلان عیب است، فلان عیب است، باید نباشه، علاجش اینطور بکو، طور بکو، تدابیر لازمه در این مورد فلان میشه که گرفته شود. این در حالت میشه که مردم را علیهش خبر نمیسازه، مردم را علیه او یا در مورد او آگاه نمیسازه. به می خاطر یک قول از امام شافعی رحمت الله علیه نقل است که می فرماید من نصح اخاه سرا فقد زانه و من نصحه جهرا فقد شانه. کسی که برادر خود را به تنهایی و به طور مخفیانه نصیحت کنه او را مزین می سازه، و کسی که در بین مردم به طور علنی سرش نقد میکنه و باز میگه که هدف ما خود نصیحت است که تو از خود خبر شوی که تو در چی بلای افتیده ای، هدف من نصیحت است، و در بین مردم باز امو عیب از او را برملا میسازه و برش میگه که تو فلان عیبا داری، باید از این عیبا خود رها کنی، برهانی خود. در بین مردم به طور علنی میگه، او را در شین میاندازه. شین در عربی رسوا کردن و شرماندن یک کسی را میگه. فقد شانه، کسی که علنا کسی را نصیحت میکنه او را سبک میسازه، او را در حقیقت بیارزش و مسخره میسازه، مردم را به طرف عیبهای از او متوجه میسازه. نو ورونو د انتقاد او د نصیحت فرق خدا شو چې نصیحت د تل لپاره په مثبت معنا وي، او ناصح کوشش کوي چې هغه منصوح له ته په یوازې حالت کې، په ګوهي حالت کې، په خاموشانه ډول داسې په غلي आवाज باندې او په مهرباني باندې ورته وایي، په داسې حال کې چې په نقد کې بیا دواړه معنا وشته، هم پکې د اصلاح جانب شته، هم پکې د شرمولو، لوڅولو، لغړولو او د بیا ارزښت کولو، خلک ور باندې خبرولو، لغنه د خلکو د متنفر کولو، دا معنا هم پکې شته. او په نقد کې زیاتره نقش پکې دی یو بل شي، دی عاطفي، دی یو بل احساس وي چې هغه توي غضب. نقد اکثر یا انتقاد د غضب په حالت کې وي، او نصیحت د دلسوزي په حالت کې وي. متوجه یاست کنه؟ نصیحت د زلسوي د دلسوزي په حالت کې وي، او نقد یا انتقاد په یو چا باندې کول دا کاغورانون کې انتقاد وي، نو بیا د غضب په نتیجه کې راځي او په جګ आवाज باندې راځي، هیاهور سره ملګری وي، دا شیان. نو راځو بیرته اوس دته چې نقد یا انتقادونه، بې ځای انتقادونه، دا د آفات اللسان د جملې نه دي، او د آفات اللسان په اړه کې ما تاسو ته ویلي چې علما ولولو کتابونه لیکلي، قرآن په خپل د دین نهي کړی ده، د غیبت نه نهي کړی، د نمیمت نه، د نمامت نه، د دین نه نهي کړی ده، چاته غلط نمونه نه نهي کړی ده، دته فسوق ویلای ده، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. د ایمان نو ورسته دغه کارونه کول دا فسوق ده، دته قرآن فسوق ویلای ده. نو دا چې د آفات اللسان د جملې نه ده، نو باید موږ دا وپیژنو چې دا نقد څه رقم شی ده یا انتقادونه دا څه رقم دي. انتقادونه په عام ډول باندې پوهانو، علماو دا په دوه ډولو باندې تقسیم کړي، چې یو ته وایي رغونکې انتقاد یا جوړونکې انتقاد، سازنده انتقاد سازنده، او بل یې ده ورانونکې یا ویجاړونکې یا نقد هادم. ایتو نقد هادف یا نقد بناء، ودانونکی، رغونکی، بناکونکی، او دا بل ده نقد یا نقد هدام یا هادم، ورانونکی نقد ورته وایي، تباه کونکی نقد، هغه چې مسله رسوایی او کینی او کدورتونو او جنجالونو ته وباسي، دا ډول نقد دی. د بېځایه نقد او د فضای نقد ترمنځ فرقونه یې څه شی دي؟ یو چا، یو عالم خواري کړی دی، یو ادیب لیکوال یو چا خواري کړی دی چې د علماو اقوال په دې کې راجمع کړي، او دغه هغه تفاوتونه مسلمانانو ته وښيي. چې یو څوک اول ورځ مې په انټرنیټ کې لوستل، د ما څون د موضوع سره کارو، یو څوک عرب لیکوال دی، همام قبانی په نامه باندې، قبانی په نامه باندې هغه راجمع کړي وو. نو ما خلاصه په پښتو کې تاسو ته هغه واخیستل چې د ودانون کی یا رغون کی انتقاد او د ورانون کی انتقاد ترمنځ فرق څه شی ده؟ رغون کی انتقاد هغه لنیک نیتی راپورته کیږي، دغه انگیزه چې انگیزه نقد سازنده یا انتقاد سازنده. اصلا نقد رو خب گفتیم که عیب یک کسی را برملا کردن
بدون نیت به یکی از دنیا، یا ای که او را تو آگاه میسازی که او علاج خود را بکنه، و ای که او را تو سبک میسازی، میشرمانی پیش مردم، او را بی ارزش میسازی، مردم را به عیبهایش متوجه میسازی. هدف در اینجا عیب جویی است، نه عیب زدایی. عیب زدایی نیست، عیب جویی است در اینجا. دیگه میگن فرق نقد سازنده و نقد تباه کن چی است؟ نقد سازنده ای است که باعثش، انگیزهش، عاملش او نیک نیتی است، نیت نیکو است، خیرخواهی است. او دورانون که نقد شوی ده لکینی، لکدورت، لدخمنی، لبدنیتی، لغضب راپورته کیږي دیو چا په دیغه د عیبونو ښکارا کول او دیغه کمزوري خودل ورکه مقصد وي. دویم فرق وای ده چې د رغون کې نقد او د ورانون کې نقد هغه دا وي چې د رغون کې نقد یا جوړون کې نقد یا په چا باندې ته نقد کوي خو هدف دې پکې اصلاح ده، هدف دې پکې نصيحت ده. وای دا داسې په علمي شکل باندې، په سنجول شوی شکل باندې او د کمزوري د لری کولو د اصلاح د رامنځته کولو په مقصد باندې کیږي. او په عین وخت کې بدیل برنامه یا بدیل موضوع دا هم ته ورته وړاندې کوي، خو تا کې دا مشکل ده، دا مشکل ده، دا مشکل ده، دا مشکل ده، خو د لری کولو طریقې بیا دا که دغه نه وي دغه څه وکوي. خدا دیو چا په کار، دیو چا په برنامه، دیو چا په پروګرام، دیو چا په شخصیت، دیو چا په اخلاق باندې نقد کوي، خو په مقابل کې تر هغه غوره هم ورته معرفي کوي. او د بدنیتی یا د ورانون کې نقد وي نه شي وي کیفیت څنګه ویغه داوي چې یوازې عیبونه راسپړي، بدیل نه ورخي، بدیل احسن ده نه ورخي، ورته غوره بدیل نه ورخي چې کداغه پرې دی او دغه وکوي خوي په دې سپکیږي، خو په دغه بدرون شي، په دغه بیا ارزښت کیږي، په دغه ارزښتمن شي، په دغه انډیوالان د نخفه کیږي، کداغه ډول روي غوره کی نو خلک بر باندې راټول شي، خلک به ملاتړ وکړي، مرسته به وکړي، بدیل نه ورخي ورته. دی ورانون کې نقد یا انتقاد یا د بیځای انتقاد کوونکی. دویم فرق یا دویم نه خیدا د رغون کې نقد شوی دا د علمي ارزونې او د سنجش په نتیجه ګیری کې راځي، خو ورانون کې نقد شوی دا یو انتقایی یا انتخابي حالت لري او ډیر سطحي وي او د یو چا د بیا ارزښت کولو په خاطر او په بی دلیل توروي. موږ څو ټکي وکول، یو دا انتقایی په دې معنی چې انسان کې ډیر خبرې دي، خوالم پکشته بدوالم پکشته، د نرزو د بدنیت راپورته شي، د څه کوي امغه چې د کم شان په کار دی امغه راوخي یو زیدین راوخلی، زیدین راوخلی، هغه د شر ټکی راټول کی، دغه یو منظومه جوړه کی، هغه د خیر جوانب ته توجه هم نه کوي، التفات هم نه کوي، خو هغه چې څوک نیک نیت وي هغه هم د خیر جوانب پکې سنجوي، ورته وایي په تا کې غوړه دادي، په دې پروګرام کې غوړه داده، په دې برنامه کې غوړه شان دادي، خو کمزوري پکې دادي. او هغه بدنیت شي هغه څه وایي دا څه شي دی بابا په دې ځای کې دا جا کوهلي، په دې ځای کې دا غلطي کړ، په دې ځای کې دا ظلم کړ، دې ځای کې دا به منطقي خبر، په دې ځای کې دا شی دا چیرې کې ته دا وګوره لغه سره نه لګيږي، هغه سره بیا له سره نه لګيږي، دا به دلیل خبر وګوره الته بیا شی باد کړی دي، دا شیان وایي نقد کوي. هدا خیر جوانب پکې دی نه یادي، مګر د شر جوانب راخلي چې عادت شرخ کاری، ځکه د نیت اصلا کې خیر نه ده. نو نقد باید وشي، نقد نه په اسلام کې منع نه دراغلي، ځکه نقد اصلا د عیب د لری کولو یا د کمزوري د لری کولو او په ځای د تقویه د رامنځته کولو باعث ګرځيږي، خو خبره په نیت پورې ده. شو نیت څه شي ده؟ دریم فرق د رغون کې او د ورانون کې نقد ترمنځ هغه دی چې د رغون کې نقد شوی هدف نصيحت وي، د ورانون کې نقد هدف شوی هغه فضیحت او شرمول وي، رسوا کول وي. څلورم فرق وای دا ده چې رغون کې نقد شوی دا د حقایق او د اثبات په مقصد وي، چې په دغه موضوع کې دغه به کې حقیقتونه دي، دغه به کې منفي حقیقتونه دي، خو دغه به کې مثبت حقیقتونه دي. د مقصد دغه موضوع ده یا دغه برنامه ده د چا شخصیت ورنه نه ده، نور جوانب ورنه نه دي چې نور جوانب باندې خپل تاثیر پرې باسي، ورانون کې تاثیر نه دی، غواړي څه حقایق ته ورسیږي. هدف یې ده التوصل الى الحقائق یا الوصول الى الحقائق،
حقایق ته رسیدل نور د چا سپکاوی پکې مطلب نه ده د چا د جانب نیول یا د چا ردول او تاییدول دا پکې مقصد نه دی محض حقایق را منځته کول دي چې اوس په دې کې د حقایق دي څه شي دا اوس رښتیا دغه خبره هم داسې ده او که دا داسې نه هغه عیبونه به بیانوي خو د چا د سپکاوي په نیت نه بلکې په دې خاطر باندې چې ته دغه سړی په دې مقتنع کې قانع کې چې ګوره دا زه چې څه وایم دا یو حقیقت د افترا نه ده دا تهمت نه ده دا شی نه که یې ونه وایم او چوپ پاتې کېږي پټ پاتې کېږي او که یې وایم نو خو خامخا به ته یو ډول عکس العمل ښکاره کوي خو که ته د ما له مقصده خبر شې چې زه د تا سپکاوی ما ته مراد نه ده د ما مقصد دا ده چې واقعا دا خبرې دمداسې وي که نه دا به یو راسپړې ګورې به چې راسپړې او ګورې نو خو طبیعي ده چې هغه پې باندې پوه شو تا دغه عیبونه دغه برنامې عیبونه دا شیان دي راوښودل بل فرق وایي پکې دا ده چې رغونکی نقد چې وي هغه مثبت اړخونه او مثبت نقطې دا هم پکې ستایي چې ګوره دغه کار په دې کې بیا دا دومره غوره ده د دې دومره فواید دي د دې دومره مصالح دي که دا نوی ګوره دا کار به نوی کامیاب شوی ماشاءالله ډیر غور پې کړی ده ډیر سنجش یې کړی دا کار خو د تقوا او د مسلمانۍ له انګېرنې نه کړی ده هغه د خیر جوانب وستایي او هغه د کمزورۍ جوانب دا هم ور یاد کی ورته خو ورانونکی نقد والا هغه بیا څه کوي دا د کمال او د خیر او د خیراندیشۍ دا جوانب دا پکې نه یادوي دغه خبره سره په عمومي اهداف کې مشترک دي خو په جزئیاتو کې یو له بل بیل دي ځکه یو څه تشابه تاسو ته پکې ښکاري نو دا په دې معنی نه ده چې زه یو مفهوم تاسو په بیلابیلو الفاظو تکراروم بلکې دا بیل جوانب دي د موضوع دي د بیلو زاویونه چې زه د تاسو په خدمت کې عرض کوم او رانونکی نقد بیا څه کوي هغه مغه یوازې منفي اړخونه یادوي په مغه باندې ټینګار کوي ترکیز کوي مثبت نقطې دا پکې نه یادوي رغونکی نقد یا ناقد دا خپل رایه د محض د یوې رایې په حیث وړاندې کوي چې په دې باره کې د ما رایه دا ده ما ته دغه کمزوری ښکاري ما ته دا شی ده خو دا ضروري نه ده چې د ما رایه د خامخا حق وي او د ما د خامخا ومنل شي زه نو په تاسې کې هغه انسان کامل یم ما نو د ارڅ سم سنجولی دي نه هغه محض یوه رایې په حیث باندې وړاندې کوي چې هم د رد قابلیت لري هم د اخذ هم د منلو هم د نه منلو او د کینګر انتقاد کوونکی دا بیا دا په مغه خپل خبره ټینګ د خپل خره نه کوزيږي دا د ما خبره دا د سرو زرو خبره دا مرغلري دا زه چې څه وایم چې دغه څه ونه شي په بل رقم دا کار نه جوړیږي دا تا څه کړی دي یو خو به ما پوښتنه کړې و یو سړی وشارو خلکو ته ورځي د خپل رائے دی یو داسې حقیقت په هیڅ وړاندې کوي چې باید ومنل شي او هغه رغونکی نقد ولا هغه څه کوي هغه چې دا یو رائے د زی وړاندې کوم کېدای شي سموي کېدای شي ناسموي کېدای شي تر ما بل غوره رائے په دې کې راشي او هغه کینګر څه ده هغه بیا د بل چا غوره پکې نه منم د خپل په خلکو باندې تحمیلوي او غواړي چې امدغه وکړي بل فرق دا ده چې دا رغونکی نقد یا انتقاد کوونکی چې دا دوی وی څه کوي دوی دا کوي چې د بل چا د خبرو دی اورېدو حوصله هم لري ما دا وویل تم پکې څه وایي ورور ته څه وایي دای څه پکې وایي عالم څه پکې ویلي دلیل څه پکې ویلي تاریخ او تجربه څه پکې ویلي دي مشاهده پکې څه ویلي دي بل چا دا د بل چا د خبرې دی اورېدلو د رائے دی اورېدلو حوصله هم لري سینې پراخوي سینې د شتنګ نه وي لکه اسمان چې پورته خيږي او اکسیجن په بندي کانما يصعد في السماء دا څه بلکې سینې پراخ نیولي چې د بل چا خبرم پکې راشي لکه شیخ سعدی چې وایي کنه وای وسعت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخنگوی گوی سیده میدان دی وی پراخ ونیسه چې هر د خبرو وندس کوي وشتون کوي سړی خپل توپ دیم پکې وورځي گوی فارسی کې توپ ته وای وندس کیته پندوسته هغه ول سخنگوی ویون کوي دا دویم گوی تا بزند مرد سخنگوی گویا خپل خبره دیم تا چې میدان دون وړو کې نیول هم غیتاب کې ځایږي توپ د ما د خبره توپ کې ځایږي نه بيخي نو وې د بل چا خبره هم اوري او غبرانون کې یقینګر چوي هغه په هر حالت باندې بس د بل چا د خبره تاب او حوصله نه لري مغه خپل خبره ټینګ کړي په مغه غال مغال کوي په مغه شور کوي په مغه ټینګار کوي په مغه باندې دی غرور کوي چې د ما خبره نو سم خبره ده بل خبره ده ورونو
چې د غرغون کې نقد کون کې یا ناقد څه ده دا د یو موضوع په اړه د یو شخص په اړه باندې په هر حالت کې یو ډول موقف لري او دا کینګر چې وي د موقف ته ګوري خپل خبره اړي. مثلا زه د یو چا په باره کې خبره کوم یا د یو موضوع په باره کې خبره کدا موضوع په احمد پورې تړاو لري که محمود پورې که سليمان پورې تړاو لري په دې ټولو حالاتو کې زه موضوع ته کمزور یم ځکه چې کمزوري پکې ماته معلومه شوه او دا کینګر بیا څه کوي دی بیا وایي چې کدا خبره احمد کړي غلطي ویلي بد کړي دا څه خبره خو کوي چې محمود د ویلي زبردست خبره کړي ده ډیر لوی عقل کارولای ده خبره به امغه چې غدل چا راضي ده دغه په حق کې د خبره سمه چې دته نه ناراضه ده دای څه غړي وړي وشتلې دي او رغون کوي یا منصف نقد کون کوي چې هغه موضوع ته د موضوع په حیث ګوري صاحب د موضوع ته پکې نه ګوري دغه رعایت پکې نه ساتي حق ته حق وای په هر حالت کې دا بل نو د ارچا په حق کې به د بیل مزاج او بیل معیار وي بیل تلوي بیل کانی وي. بل فرق وبکې دا وي چې دغه رغون کې ناقد دی بدیل هم وړاندې کوي ورانون کې ناقد بیا بدیل نه وړاندې کوي یوازې مغه کمزوري بیانوي د بدیل لپاره نه اراده وي نه خواري کوي نه اراده وي نه خواري په دې موضوع باندې کوي نه ذهن په دې باندې سرخولای. نو دا یو څو خبرې وي چې ما تاسو خدمت کې عرض کړې اخرنۍ خبره دا ده و چې رغون کې ناقد تقریبا چې خبره هم حق کار شي معنی لا خپل ورته تیریږي ما یو خبره یو انتقاد د تا په حق کې د تا په برنامه کې دا ولاره خو ورسته راته معلومه شو چې د ما تر خبره د بل چا خبره غوره ده زه لا خپل تیریږم دا ما خبره سم نه ده ما نقد بي ځای و د تا په ځای ده یا د غفلانی په ځای ده زه د خپل تیر دیغه منمه. خو ځینې حالات داسې دي چې په هغو حالاتو کې د خیر نقد هم بیا نه منل کېږي ولو که یو څوک د خیر اراده هم لري چاته یا وایي چې ما دا کار د خیر په نیت باندې کړی ده یا مې مقصد ته نه د خیر جوانب دي وایي د منل کېدو امکانات نه وي یا کم وي وایي هغه کم حالت ده یو کله ده چې د ادب او د احترام په فضا کې نه وي ته چې د خیر خبره انتقاد هم چاته کوي خو چې د ادب او د احترام په الفاظ ورته ونه وایي نو هغه درنه نه مني خو که د ادب او د احترام په الفاظ د عیب هم ورته ویلي چې وروره که دغه څه د کار نه ده سپک ده د هغه د ادب د شخصیت احترام د پکې وساته دی درنه مني خو که د احترام له حدود نه وځي او جارحانه شکل اختیار کې جارحانه شکل په انتقاد کې یو خو د انتقاد وي او بل بیا جارحانه شکل نو بیا کېدای شي څوک د سره ونه مني. بل خبره ده چې کله نقد مقدسات ته متوجي وي دین ته پیغمبر ته آخرت ته مسجد ته محراب ته جهاد ته عقاید ته دې ته نقد متوجي په دې کې بیا گزاره چا سره نه ده پکار بیا سم پنارینتوب باندې عکس العمل خودل پکار دي دا بیا نه چې زنه یو نقد د تاوک او زب گزاره په وکوم نو انتقاد حق ختم لري نه په دین باندې د انتقاد حق په الله د انتقاد حق په رسول د انتقاد حق په مقدسات باندې د انتقاد حق هیڅوک نه احمد لري نه محمود لري نه چا سره په دې کې گزاره په باندې کول پکار وي. درېمه خبره ده چې کله چې په غضبناک आवाज او په غضبناک لهجه باندې انتقاد وړاندې شي هغه مخکینه چې د احترام نه رعایت وو دلته بیا د غضب عنصر هم ورسره ملګری شوی ده او د مقابل لوري سپکاوی پکې وشي دلته حالت کې هم وې دا نه منل کېږي بیا دا نقد او کله چې نقد به مناسبت وي اسی دی په یو چا پورې یو موضوع ور وتړله هغه ته نه لره د موضوع په بل خو روانه ده تا د موضوع غړه راکګه تر څو چې دی پکې راګیر کدی د پیراتسم لاو به مورد او به مناسبت ده. نو دا د بځای نقد او د بځای نقد ترمنځ یو څه توپیرونه دي او د بځای نقد خطرناک عواقب څه شي د شروع کې ما تاسو خدمت کې عرض کړه چې د دې نه عکس العملونه راپاري زړونه بدی وخت چې زړه بد شي نفرتونه رامنځته کیږي چې نفرتونه رامنځته شي بیا عکس العملونه او مقاومتونه دا شروع کیږي بیا انشعابونه انشقاقونه شروع کیږي چې انشعابونه او انشقاقونه دا شروع شو د تفاهم فضا لمنځي بیا یو ډول د تقابل او د جنگ او د جګړې او د دښمنۍ دا وضعیت منځته راځي او شروع به له لفظ شوی شروع به له کلمې شوی شروع به له متل او له لنډۍ له خبرې له مثال شوی په یو چا باندې به بې ځای نقد کړی. بل خبره ده چې ته په یو چا نقد کوي او چا درته ویل چې غفلانی دسي کړی غفلانی دسي ویلی په فلاني کتاب کې ویلی دي هغه کتاب ته ورشو ګوره
او ته چې یار ډیر بد کړی دي دا څه خبرې دي د سره څو گزاره کولای شي د ته خو الله که صبر وکوم ته ودرې چې زه ورته د صحابه په مال غنه کما د نه پرې د مزه دغه نه د پکار په قران کې الله تعالی فرمایي شکل تاسو ته یو څوک یو فاسق ورته الله ویلی دی خبر در طرف ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تاكد پکار ده تثبت پکار ده او هر خبره چې واوري او بیا په غیبانه نقدمو دی چې په حق صادر کې خپل میزایل فایر کې او بیا بل چاته مرزه خبره فلاني څه ویلې دي ته خبره څه غړې وړې وشتي او بیا موقف په باندې ونیسي ان په کار ده چې یو رتل موضوع نه سم اذان اگا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کفى بالمرء كذبا ان اثما ان يحدث بكل ما سمع یو انسان تم دونه ګناه بس ده چې هر څه اوري او خلکو ته وایي او په هر څه باندې انتقادونه کوي دیو چا په حق کې څواره فلاني امیر صاحب فلاني قومندان صاحب فلاني مولوي صاحب فلاني شیخ صاحب دغه اجي صاحب دغه ډول خبرې کړي دا نو بس یار دښمنی مې شو ورسره اورانه مې د ورسره له نظر مې ووته په وسنه اصطلاح باندې بیا وایي لزړه مې ډیلیټ شو وایي کنه لزړه مې ډیلیټ شو بیان نور دلته ځان نه پاتې ورته نه یو خو به ته ځان پوهه چې واقعا دا موضوع هم داسې ده کنه دا خبره کړي کنه ده کړي تا ته دا خبره سم را رسیدلې که غرضونه او مرزونه ورسره به داخل شوي دي وایرسونه ورلګېدلې بیا تا ته راغله ده نو هر خبره چې اوري په غیبه موقف نه نیسي هغه باندې به ته عکس العمل نه ښکاره کوي بلکې تاکد به کوي تبین به کوي تثبت به کوي او تبین چې ونه کوي نو ته بیا سبا ورځ پښیمانه کېږي په هغه موقف چې نن دي نیولې د صحابه رضی الله عنهم په زمانه کې دغه نهج څه شی و هغه دا و چې قرآن دوی خيار کړل دای ورته چې ګوري تاسو د يهودو په منځ کې ژوند کوي د مشرکینو په منځ کې ژوند کوي شاوخونه پردي قبایل دي دښمنان دي اوازې به څوک را دین نه کوي غرضی او مرضی اهداف او مقاصد به د مختلفو اوازو له انتقادونو لاره د نه کوي چې هغه فلاني امیر د داسې کړي افلانی به الته دا چل وکاو فلاني ناروا باندې څوک واژه دا یو کړه وکړه فلاني ځنه لخر راغی ګوره تبع کوي خبر وسی مو وسی دغه شیان نو قران توای چې کله چې تاسو ته خبر راځي په خپل یو بل ته من نشر کوي مې وایي بلکې وخيار خلکو ته راځي کړه دا خبره وسه ول الامر ده هغه به استنباط ته نه راوباسي نتیجه ګيري به کوي او به شاربي دغه نه به تاسو کوچ راوباسي حقانيت او عدم حقانيت بطلان دا به در تر راوباسي ترغه ورسه به تاسو روغه خبره روغ موقف پلاس کې درکې ولو ردوه الى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه دا خبر چې څوک ته راوستل شي د استنباط او د حقیقت د معلومولو استعداد ورکشته هغه ته دا خبره وسی نو په کار دا چې د چا په اړم کوم انتقاد او یا انتقاد کوو باید تاکد تبین دا مسائل وکاو او چې په کوم موضوع په خپل نه پیو سمدستي ورته د غضب په غیر کې نشو بلکې یو چاته ورشو دا موضوع ورته شرح کو بیان کو دغه نه بکې امداد وغواړو بیا دغه نه ورسته یو دوه پنځه مسلمانانو سره چې اول الامر دي اول الرأي دي او اول العلم دي هغه سره د خبره شریکه کړه دغه نه ورسته بیا کدي انتقاد کاوه د انتقاد به په خوږه ژبه باندې وکوي په هر څه کې به د غرض نه وي او کته په هر څه کې غرض وي او هر چاته هر څه وای نو داسې څه به واوري چې بیا به تاسو خو نه درکوي لکه په عربی کې وای کنه وای چې من قال ما لا ينبغي موږ تاسو په مفيد الطالبين كأول ولا دا شان وكان من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي چې څوک داسې یو څه وایي چې مناسب نه داسې یو څه به واوري چې اشتیاي بيخي ورته نه بيخي غواړي نه معنا درته به خوند ورنکي دی به داسې څه واوري چې د دم ورته اراده دی اوریدلو نه نو د نن درس به پاندې ځبانه بس کو الله تعالی دې متاسف توفیق راکړي چې هم د انتقاد آداب زده کو او هم د انتقاد په طریقه باندې پوښو او هم د بیزای انتقاد لزررونو ځان وساتو او که په یو چا باندې نقد کوو نو د نقد لپاره سم اسلوب زده کو د سم مشورې ضرورت احساس کو او بیا دغه په نتیجه کې ورسته یو چا باندې خبرو او که دغه څه نکو نه بیا
کدورتونه کینې جنجالونه دښمنۍ د صف کې راځي زړونه به یو بل نه بدیږي دښمن به خپل اوازې او خپل اهداف له دې لارې راتیروي د موږ په صف کې به خبروي او په نتیجه کې به ضعف راځي مسلمانانو ترمنځ به کینې او نفرتونه راځي او تنازع به راځي او بیا به کمزوري کیږي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك